مولا کور د یو شک دی کوټنۍ دی غنې غنې د همه رب خالق دی نو دوی چې لیونی جنت څه دی وای مولا ستا جنت پیتی ده او زما جنت وصال دی یو خمار دی او مسله وصال لچا وصال د الله وصال نو بیا دوی چې لیونی چې مون څه دی ګوره تاسو د مون ډیفینیشن په کوم انداز باندې هغه دا اوس د اغنی خان هغه ځانګړی انداز دی کنه لیونی چې مون څه دی وی مولا خور خپلول دی د جانان کوسې ته تللی او د امید ارمان کېدلی صحیح وی لیونی سجده صدا وی مولا ځان خورې کول نی د مستې د ګلو هار د یار خپو کې چول واه بالکل د خپل ذات نفي کول خپل ځان ختمول نو الله بستا اپروچ هغه کې ته بالکل خپل ځان ختم کې او ستاسو ذات نفي شو هر طرف ته الله تعالی او د الله تعالی هغه دغه ښکاری نو دغه د عشق حقيقي او د عشق مجازي غفرت چې بیا خدا د چې هغه کې لومبي کوشش خدای چې د سې ډایرکټ خونه رسي خو په یو دغه باندې واسطه باندې وي هغه باول به اېدا پر ضروري چې تاسو سو وینئ او دا غینه چې کم دي ته دغه شي او بیا رو 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 چې کم دي نو په هغه لاین باندې چې کم دي نو بیا عشق حقيقي ته بیا هغه رسیدل کیږي د غنی د مرګ تصور بالکل د مسلمان د مرګ تصور دی زکه توخم غنی د غنی مطالعه پکار ده په دې انداز باندې چې غنی او بهترین مسلمانو د مسلمان د مرګ تصور دا دی چې د جانان سره ملاقات کیږي الله سره ملاقات کیږي د الله سره د ملاقات لاره در اصل د مرګ لاره ده او ته د مرګ او ژوند کې نه زمون په ژوند کې سشتا نه زمون په مرګ کې سشتا مرګ هم د الله په خوخه دی ژوند هم د الله په خوخه دی دیتا هغه مونږ د هغه غلامان یو د الله پاک بندگان یو او بنده کاردار د غلام کاردار چې آقاوي هغه وکي خپل خوخه نه کوي نو د مسلمان کاردار چې هغه سوکي سچ الله غواړي او چونکه په پښتو کې او په اسلام کې هیڅ فرق نشته نو د غنی هغه خپل جذبات او دغه چې کوم دي احساسات چې کوم دي در اصل هغه پښتني او سوچه اسلامي دغه دي روایت دي او هغه د معاشري کوم کتنه چې کوم کوي او د هغه نه چې کوم احساسات را برسېره کیږي او جذبات را برسېره کیږي د غنی شاعري د هغه یو هنداره ده یو نمونه ده نو مرګ چې کوم دی د غنی د پاره د خوشاله خبره پدې باندې ده بالکل بلکې هغه خپل دغه کوم وي شعر کوم وي چې نه منم یاره مرګ انجام د هسته نه دی خلاصېدل شراب په جام کې اختتام د مسته نه دی چې ماخام د کم شپې وینو د هغه سبا هم وي چې تیار وي رڼا هم وي چې رڼا وي تیار هم وي یو نه وي بل هم نه وي او کو وینو وي بدواړه دې دریاب د چرتشته د لري بل یو غاړه نو دا جدلیاتي تضاد خو په دنیا کې روان دي ډایلکټیکل میټریالیزم چې کوم دی کنه چې هغه خو روان دي کنه نو هغه چې جون وینو مرګ بخامخا وي غنی میټریالیسټیک نو دا راته ګورو یعنی جدلیاتی فینامنا یو شی دی لیکن غنی میټریالیسټیک نو غنی یو صوفیو د صوفي او د صوفي د دارومدار چې کوم دی هغه په مینه باندې او په مینه حقيقي باندې په دنیاوي مینه نه دنیاوي مینه د میټریالیسټیک مینه ده او صوفیانه مینه چې کوم دی نو هغه ان میټریالیسټیک دا کومه تاسو ویل کنه او چې هغه د دنیاوي دا کتاب نوم جنت د غنی جنت خیره جی د غنی دا جنت چې د نور خلکو د جنت نه بل شان دی یعنی یو خبره را یاد شونه چې وی کوم یو د اجمل خټک جنت دی جی جی اجمل خټک یو نه د جنت جی جی او هغه د هغه جوړ خلیقه نو هغه اخر کې وای چې یو مولانا مې تاسو کو او هغه چې مولا صاحب جنت ست وی او خو هغه اخر کې وای چې ما د گریوان کې زما د زړه چې کوم دی د سر را بار کو ما وته چې لیونی ته پکې سره نو د هغه نصر کې زویم شیرونه نه وای چې په خپل کور کې خبر اختیار جنت دی او د دې اختیار د حاصلولو د پاره ک ناروي نو نار جنت ته او کدار نو دار جنت ته دا خود اجمل جنت ته کنه د غنی جنت او د اجمل جنت کې سفر پټک صاحب خو چې شاعري کړي دا نه هغه خو یعنی هغه انقلابی او سیاسي دغه باندې ده کنه جی نو هغه کې لکه دغه د اختیار خبره چې تاسو کړه هغه دغه طرف ته اشاره ده چې د خپل پښتنیزم کا باندې اختیار او دغه دلته کې خبره د غنی د جنت چې کومه ده نو د غنی جنت هغه جنت چې هغه وایي چې زما
جنت چې کوم دی نو هغه د هورو او د غلمانو او د شاتو د پیو ولی نه دي بلکې جانان تتلل او د جانان مینه حاصلول د جانان په عشق کې کامیابېدل او هغه ته رسیدل په خپل جنت چې زه هغه وینم دا په خپل جنت دی لکه هغه کې څنګه چې ما تاسو ته وایي چې لیونیا ډیفینیشن کړی دی لیونیا جنت څه دی مولا ستا جنت پیتی ده حلوا ده فرنی ده او زما جنت وصال دی چا وصال دی دا ابدی دلدار نو هغه جنت چې کوم دی د غنی جنت هغه د هورو او د غلمان او دغه سيزونو هغه لالچ او تمنه ده بلکې هغه وایي چې لکه زما جنت چې کوم دی لکه د مولا د جنت پشان دانه چې هغه د هورو د غلمان او د شاتو د پیو د ولو پشان یا نیم پیرس او نیم تهران دی نه زما جنت چې کوم دی نو هغه د الله تعالی هغه مینا او هغه خوشحالي حاصلول دي هغه ته ورتک چې کوم دی نو دا جنت چونکه د جنت خبره ده او د عقیدی خبره ده جنت یو خو هغه جنت ته کوم چې هغه مونږ ته قرآن او په احادیثو کې د الله او د الله د رسول نه خبره راسېدلې ده او هغه زموږ مرام دی چې د ژوند اختتام چې کوم دی د حساب کتاب نه پس د مسلمان لپاره جنت دی یو جنت سمبالیک دی چې د هغه یعنی اشارتن او کنایتن جنت دی نو جنت د خوشاله مسکن ته وایي بالکل اوس یو هغه چته چې نیول شوی او هغه ته دا وایي چې هغه چې زما خپل وطن یادېږي بار چې خپل وطن کشمیر دی او چې ښکاري پرېښو ته ما پرېږده ته یو نوړی نه مسته که دې پرېښومه نو هغه چې وکته نو د هغه په یو ډکي باندې په دغه کې د سیند په غاړه باندې یو اونې په یو ډکي کېناستو او هغه به چې هوا راله نو سره د ده به دغه کېدو خو دا د جنتو دا د ده خاوره وه دا د ده کورو دا د ده وطنو نو یو جنت د الله پاک د قرآن او د حدیث مطابق جنت دی یو جنت چې کوم دی هغه د هغې زمونږ دپاره لکه زما او ستا دپاره جنت دا دی چې مونږ اوس په دې غني خان باندې خبرې کوو ته د غني شارح او وکیل او زه په غني مین یم نو زمونږ د غني ذکر چې راشي نو دا زمونږ جنت مله خوشاله بالکل خوشاله دغه دا جنت د غني جنت خو هم تا وی او دا ستا د جنت باره کې څه خیال دی زمام دغه خیال د کوم چې د غنی خان دی د غنی خان د جنت سره اتفاق څنګه کوم دي چې هغه لکه د هغه کوم خیال چې کوم دی هغه هم دغه دی کنه هغه وایي چې لکه زه یعنی مینه غواړم حقيقي مینه نو چې حقيقي مینه کله تاسو ته ملو شي لکه زه به تاسو سره مینه کوم او زه به تاسو له ورشم نه به مال چیم وروړي یا به مال میټیم وروړي اب نو اخو مال اسم راګي خو لکه زما که بزړه کې داوي چې نه زه به تاسو له ورسم نو دغه جدا خبره ده او کنه زما مطلب پاغه چې او مټی کې وینو هغه بیا نو دغه د غنی دغه چې اخو مال به اسم راکې د جنت خوشاله لکه څنګه چې تاسو وې زموږ په حیثیت مسلمان هغه زموږ کېدل مونږ ته دغه هوري غلمان او دا کم د شاتو د پیو ولی چې کم دی د الله تعالی طرف ته کم انعامات او اکرامات هغه مونږ ته ملاويږي په حیثیت مسلمان ان شاء الله خو چې زموږ په زړه کې هغه اصلي مینوي ځکه د پاغبل ځکه وتاغه غني خان وی د جواب بس تاسو لای په شیر کې درکم چې ما ته هوري غلمان مسنډه وبسته په والله کې بیلتا می بچا کار شي صحیح استاد مرګ نه یریګم پښتونم خو متس ژوندونه خوش مرګ تقا دا ګوره دا د غني خان دا ما ته هوري غلمان مسنډه وا بسته او بل مصر په والله کې بیلتا می بچا کار شي نو د مسلمان په هیڅ غني دی جذبه ته وګوره دا به د دین پرنا کې دی جذبه ته خیال کو د غني دا چې د مسلمان د مقصد د پاره د مسلمان واحد مقصد دا دی چې الله پاک رضا شي د هغه چې سکی اعمال کوي نو هغه د الله د رضا لپاره کوي د جنت لپاره نه کوي جنت چې کوم دی دا څه کمپنسیشن نه دی د مسلمان کار دا دی چې هغه دا یو انعام دی د الله پاک ځکه چې څوک ښه کار وکړي نو انعام ورکول پکار دی په سکولونو کې په کالجونو کې کوم طالب علم چې ډېر نمبر والی او فرست راشي هغه انعام ورکړي نو دا یو انعام دی د آخري ژوند چې څوک د الله پر رضا باندې عمل وکړي په دغه کې دنیا کې نو هغه له انعام ورکړي هغه انعام نوم جنت دی او چونکه زمونږ د پاره دا چې جنت سي چې هغه کې حوري وي په هغه کې غلماني په هغه کې د پیو د شاتو نعمتونه د الله پاک نو د الله پاک ټول نعمتونه چې کوم دي په جنت کې به موجودي او غني خان د دې لپاره د الله عبادت نه کوي غني خان د الله عبادت د دې لپاره کوي چې الله رضا شي هم دغه خبر وځي